السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولا. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا کله چې تاسې نوی وی اف ډي انورټر خریداري کوئ او یا دا نصب او کنیکشن کوئ نو څلورو مهمو نقاطو ته باید جدي متوجه اوسئ ترڅو په آینده کې بیا د خپلې وی اف ډي انورټر څخه راضي او خوشحاله اوسئ. دوستانو راځو د څلور مهمو نقاطو ته چې عبارت دي. کله چې د خپل ځان لپاره انورټر خریداري کوئ نو دوستانو اول باید داسې انورټر خریداري کوي چې دا د مشهورو او کامیابو کمپنیو څخه وي او دا ګارنټي کارت ولري. دوهم کله چې تاسې وی اف ډي انورټر ته سولر پینل نصب او کنیکشن کوئ نو اول باید تاسې د خپل وی اف ډي انورټر نیم پلیټ وګورئ او بیا په دې کې دوستانو په نیم پلیټ کې د وی اف ډي ولټ او امپیر وګورئ او د دې څخه وروسته دوستانو بیا تاسې د سولر پینل ولټ او امپیر د وی اف ډي انورټر د ولټ او امپیر مطابق دوستانو دا ورته برابر کوي او د دې څخه وروسته ورته دوستانو نصب او کنیکشن دریم کله چې تاسې خپل وی اف ډي انورټر ته ویر نصب او کنیکشن کوئ باید د وی اف ډي د امپیر مطابق ورته د ویر سیز اصلي د مس ویر نصب او کنیکشن کوي چې د لاین ټایم لپاره تاسې د دې څخه استفاده وکړئ. څلورم خپل وی اف ډي انورټر ته د ډیس یو ای سی ارت دواړه ویرونه دوستانو دا ورته نصب او کنیکشن کوي. د وی اف ډي انورټر اولنی فین ته دوستانو د ډیس سی ارت نصب او کنیکشن کیږي د سولر پینلو د حفاظت او ساتنې لپاره او د وی اف ډي انورټر اخیری فین ته دوستانو د ای سی ارت نصب کیږي د موټر د پروټیکشن حفاظت او ساتنې لپاره. نو دوستانو دا واز زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي انورټر د مهمو څلورو نقاطو پر رابطه باندې وه. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.